السلام علیکم دوستانو، په سمون ټي وي چینل کې تاسو ته هرکلی او ښه راغلاست وایم. هیله مند یم چې روغ جوړ به یاست. خبره به د لیکلو کوو. کله چې موږ او تاسې په سوشل میډیا باندې لیکل کوو نو موږ ته پکار ده چې د خپلې ژبې مطابق د یو ښایسته او غوره کیبورډ څخه استفاده وکړو. کوم موبایلونه چې موږ او تاسو استعمالوو په دې کې هم پښتو کیبورډ شته، خو دومره بهتر او غوره نه دی. نو زیاترو مینوالو موږ ته میسیج کړي دي چې کوم یو داسې غوره او بهترین کیبورډ دی چې په لیکلو کې اسانتیا رامنځته کوي. زه به تاسې ته داسې یو کیبورډ ښایم چې د هغې په واسطه ستاسې لیکل په اسانۍ سره ترسره کیږي او کلمې هم پکې چې کومې کلمې تاسې وکاروئ هغه هم پکې ثبت کیږي. د بیا ځل لیکلو لپاره په اسانۍ سره هماغه ټوله کلمه او جمله راځي او هغه تاسې کولی شئ چې په معمولي کلیک سره خپله جمله تکمیل کړئ او کومې کلمې چې تاسې ډېرې استعمالوئ د بار بار لیکلو هېڅ ضرورت نه پیدا کیږي. دا ویډیو تاسو ځان سره لایک کړئ او چینل مو هم سبسکرایب کړئ. د دې کیبورډ لینک زه درته په ډسکرپشن کې اچوم. ډسکرپشن ته به نیغ په نیغه لاړ شئ، ویډیو به لایک کړئ، چینل به هم ځان سره سبسکرایب کړئ او په لینک هم چې کله کلیک وکړ نو دا کیبورډ ځان ته ډاونلوډ کړئ. ډېر بهترین او غوره کیبورډ دی. اوس راځم زه په دې کیبورډ باندې کار کوم چې په دې کیبورډ کې موږ څومره په اسانۍ سره لیکل کولی شو، ځکه چې دا موږ ته تیارې کلمې راکوي او صرف په کلمه کلیک کول ته د لیکلو په متن کې اضافه کیږي. د پوهنتون محصلینو او زده کوونکو لپاره زیری. نو دلته تاسې ولیدل چې ما ته یې کلمې مخې ته راکړي. تاسې هم کولی شئ چې دې ته نوې کلمې ور اضافه کړئ او د بیا ځل لیکلو لپاره به ضرورت نه پیدا کیږي. لکه زه د سبسکرایب کلمه لیکم، سبسکرایب، دا ما ته مخې ته نه راځي ځکه چې دا په دې کې ثبت نه ده. کومې کلمې چې موږ زیات استعمالوو نو کولی شو چې په دې کیبورډ کې ځان سره سیب کړو، لکه سبسکرایب، دا ما سره نه ده ثبت. اوس ما په دې ټایپ سره سیب کړه. که زه بیا ځل دا کلمه لیکم نو دومره ټایم مانه نه نیسي. ګورئ سبسکرایب به ما ته خپله راځي، په هماغه اول سین سره ما ته سبسکرایب راغله چې سین کې څومره کلمې ما سره سیب وي هغه به ما ته مخې ته راځي. نو تاسې لاړ شئ ډسکرپشن ته او که چا زموږ چینل تر دا مهاله نه وي سبسکرایب کړی چینل هم سبسکرایب کړئ. د نورو په زړه پورې ویډیوګانو دپاره چې زه بیا ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم. تر بیا مو په لوی رب سپارم. هر چیرې چې یاست بریالي او سرلوړي اوسئ.